السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د امریکې ګرین کارت لاټري ورک شوی کوډ یا کنفرمیشن نمبر به تاسو څنګه را پیدا کوئ؟ ګرانو کتونکو ډیری هغه کسانو، ډیری هغه هیوادوالو او ډیری زمونږ هغه پښتنو ورونو او نورو دوستانو که چیرته د 2023 یا 2024 کال د ګرین کارت لاټرۍ لپاره نوملیکنه کړې وي او له دوی نه خپل اسنادونه ورک شوي وي، ګرانو کتونکو دوی سره خپل د کنفرمیشن نمبر نه وي، نو تاسو به ګرانو کتونکو خپل د ګرین کارت د لاټرۍ نتیجه څنګه را پیدا کوئ؟ او په لنډو کې ګرانو کتونکو که زه تاسو ته ووایم چې تاسو به دغه کوډ بیرته څنګه ریکور کوئ، څنګه به یې را پیدا کوئ، ځکه ګرانو کتونکو د دغې لاټرۍ د نتیجې چک کولو لپاره د ټولو نه مهم او ضروري دغه کوډ دی. که چیرته دا کوډ تاسو سره نه وي نو تاسو خپله نتیجه نشئ کتلی چې آیا ستاسو نتیجه بریالی ده، کامیابه ده او یا ستاسو نتیجه ناکامه ده. دغه هیڅ هم تاسو ته نه معلومیږي. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګنټۍ نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو له ټولو نوو ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. همدغسې ګرانو کتونکو د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. ویډیو ځان سره لایک کړئ او ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه شوه څه ناسم ترېنه زده کړه ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. وګورئ ګرانو کتونکو د دغې کنفرمیشن کوډ د ریکوري یا د را پیدا کولو لپاره تاسو سره 4 مشخصات یا 4 شیان ډیر زیات مهم دي. اول ګرانو کتونکو تاسو ته باید ستاسو تخلص صحیح معلوم وي، همدغسې ګرانو کتونکو ستاسو نوم او همدغسې ګرانو کتونکو ستاسو د پیدایښت مکمل کال او همدغسې ګرانو کتونکو تاسو ته ستاسو ایمیل آدرس. نو دغه 4 شیان چې کله تاسو سره موجود وي تاسو کولی شئ ګرانو کتونکو چې خپل دغه کوډ بیرته را پیدا کړئ او خپله نتیجه وګورئ. ګرانو کتونکو په دغې مشخصاتو کې دغه 3 مشخصات اول چې کوم دي دا تاسو د خپل پاسپورټ او د تذکرې نه هم اخیستلی شئ او ګرانو کتونکو هغه ایمیل ادرس تاسو ته پکار دی په کوم باندې چې تاسو ډیوي لاټرۍ ته نوملیکنه کړې وه یا کله چې تاسو ډیوي لاټرۍ ته نوملیکنه کوله او هغې وخت کې تاسو ایمیل ادرس ورکړی وي، نو ګرانو کتونکو هغه ایمیل ادرس هم تاسو سره ضروري دی. اوس وګورئ ګرانو کتونکو دلته یو ملګری دی پامیر په نوم باندې او د دې نه خپل کوډ او هر څه ورک شوي دي. دا به اوس موږ څنګه را پیدا کوو؟ نو دې لپاره به ګرانو کتونکو تاسو په خپل کمپیوټر یا خپل موبایل کې راشئ او په خپل کمپیوټر یا د موبایل په سکرین کې به یو براوسر را خلاص کړئ، لکه څنګه چې ګرانو کتونکو زما سره دغه فایرفاکس براوسر را خلاص شو. له دې نه وروسته به تاسو لاړ شئ سرچ یا لټون برخې ته او هلته به ګرانو کتونکو تاسو ډېر په اسانۍ سره ولیکئ ډیوي لاټري. ډیوي لاټري چې ولیکله ګرانو کتونکو دا به داسې سرچ کړئ. که چیرته تاسو دغه لیکل بیا هم نشئ کولی د ویډیو ډسکرپشن برخه کې ما تاسو ته لینک اچولی دی، تاسو به لاړ شئ د هغه لینک نه به دغه ویبسایټ را خلاص کړئ. کله چې ګرانو کتونکو ستاسو مخ ته دغه د ګوګل سرچ یا د لټون برخه راغله نو دلته وګورئ دغه اول نمبر ویبسایټ چې کوم ډیوي پروګرام ډاټ سټیټ ډاټ جی او وي په نوم باندې دی دا به تاسو ګرانو کتونکو دغسې را خلاص کړئ. بیا هم تاسو ته یادونه کوم که چیرته له دې ځنې نشئ را خلاصولی د ویډیو په ډسکرپشن برخه کې لینک دی، بس لینک باندې کلیک واخلئ مستقیما به تاسو ته دغه ویبسایټ را خلاص شي. اوس وګورئ ګرانو کتونکو الکترونیک ډایورسټي ویزا کله چې تاسو سره دغه ویبسایټ را خلاص شو نو دلته وګورئ ګرانو کتونکو دې ځای کې تاسو کولی شئ چې 2024 کال او یا هم د 2023 کال د لاټرۍ نتیجه چک کړئ. که چیرته ګرانو کتونکو تاسو نه د 2024 کال او یا هم د 2023 کال د لاټرۍ کنفرمیشن نمبر یا هغه کوډ ورک شوی وي نو تاسو به یې څنګه را پیدا کوئ؟ ډېر اسانه ګرانو کتونکو تاسو به راشئ دغه برخه کې چک سټیټس دې باندې به داسې کلیک واخلئ. دلته وګورئ ګرانو کتونکو کله چې تاسو چک سټیټس باندې کلیک واخستو بیا به راشئ دغلته به په کانټینیو باندې کلیک واخلئ او بیا به هم لږ صبر وکئ تر څو ستاسو مخ ته یو بل وړوکی شانتي صفحه یا فارم را خلاص شي. وګورئ ګرانو کتونکو دا هغه فارم دی چې دې نه تاسو کولی شئ خپله نتیجه چک کړئ، خو د هغه کسانو نتیجه له دې نه چک کیږي څوک چې ځان سره دغه اړین اسنادونه ولري، کنفرمیشن نمبر ولري، تخلص ولري، نوم ولري
د پیدایښت کال ولري او ګرانو کتونکو په دې لاندې برخه کې دا کیپچا ورکړي. که چیرته ګرانو کتونکو تاسو سره کنفرمیشن نمبر نه وي او تاسو نه هغه ورکه ورکه شوي وي په کوم وخت چې تاسو نوملیکنه کړې وي نو تاسو به څنګه را پیدا کوئ؟ ډېر اسانه ګرانو کتونکو تاسو به دغلته راشئ، دغلته یو لینک دی فارګاټ کنفرمیشن نمبر، دې باندې به داسې کلیک واخلئ او لږ انتظار به وکړئ. دلته وګورئ ګرانو کتونکو وریفای انټرنټ یو فارم تاسو سره راخلاصیږي. له دې ځینه تاسو کولی شئ چې د 2024 او یا هم د 2023 کال ورک شوی کنفرمیشن نمبر یا هغه ستاسو د ډیویلاټري کوډ را پیدا کړئ. نو دلته ګرانو کتونکو وګورئ تاسو نه کم مشخصات غواړي. نو دلته کې ګرانو کتونکو اول به تاسو راشئ کال به انتخاب کړئ چې تاسو کوم کال ته نوملیکنه کړئ، د 2024 ته نوملیکنه کړئ که 2023 ته نوملیکنه کړئ، دې نه تاسو انتخابولی شئ. زه راځم ګرانو کتونکو 2024 ورته انتخابومه ځکه دغه کس چې دی 2024 ته نوملیکنه کړې ده او د دې نه کنفرمیشن نمبر ورک شوی دی. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو لاندې به راشئ لست فیملی نیم. ګرانو کتونکو د دې کس تخلص چې دی صافی دی، وګورئ ګرانو کتونکو دلته ما ورته صافی ولیکو. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو د دې کس نوم چې دی پامیر دی او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو میډل نیم یا کورنی نوم که تاسو ته ستاسو معلوم وي دلته یې ولیکئ، که معلوم نه وي دغسې بند کړئ ګرانو کتونکو. او له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو ډیټ اف برډ چې دا برخه ډیره مهمه ده ګرانو کتونکو. دلته به اول تاسو میاشت ولیکئ چې کومه میاشت ده. نو ګرانو کتونکو میاشت 5مه ده زموږ سره. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ورځ 11مه ده زموږ سره او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو کال 2003 دی. نو ګرانو کتونکو دغه مشخصات به تاسو ټول دقیق ولیکئ. کله چې ګرانو کتونکو د پیدایښت کال دقیق ولیکو بیا به راشئ ایمیل ادرس ته. ایمیل ادرس هم ډیر ضروری دی، تاسو به دقیق ولیکئ. زه دلته کې راځم ګرانو کتونکو د دې کس ایمیل ادرس دلته کې داسې ټایپ کوم او له دې نه وروسته راځم ګرانو کتونکو اټنټیکیشن او دې برخه کې دغه کیپچا کوډ ورته لیکم. نو کوډ ګرانو کتونکو زما سره اسانه کوډ راغلی دی، تاسو ته کیدای شي کوم بل کوډ راشي. نو ګرانو کتونکو دغه مکمل فارم چې تاسو ډک کړئ اخر ته به تاسو راشئ په سبمیټ باندې به کلیک واخلئ، لږ انتظار به ورته وکړئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو د دغه کس کنفرمیشن نمبر یې موږ ته ښه په بریالیتوب ښه په کامیابۍ سره را پیدا کړې. دا وګورئ ګرانو کتونکو دا د دې کس کنفرمیشن نمبر دی، دا به زه دغسې را کاپي کړم، تاسو یې هم له ځان سره کاپي کړئ. کله چې ګرانو کتونکو دا کوډ ځان سره را کاپي کړئ نو ګرانو کتونکو له دې نه مخکې ما تاسو ته یو بله ویډیو کړې، په هغې کې ما تاسو ته د ډیویلاټري د نتیجې چک کولو مکمله طریقه ښودلې ده. هغه ویډیو وګورئ، طریقه ترېنه زده کړئ او په هغه طریقه باندې ګرانو کتونکو تاسو خپل د ډیویلاټري نتیجه هم کولی شئ چې له ځانه سره وګورئ. نو ګرانو کتونکو دغه یو لنډه طریقه وه چې تاسو کولی شئ د خپل ډیویلاټري کوډ بیرته راریکه ورکړئ، را پیدا یې کړئ. امید لرم ګرانو کتونکو چې له دې ویډیو نه به م څه ناسم معلومات ترلاسه کړي وي. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.